زما عزتمندو مشرانو ګرانو وروڼو دوستانو، په مدینه منوره او مکه مکرمه کې او د عربو اکثرو ملکونو کې د رمضان په راتلو مسلمانان یو بل ته مبارکي ورکوي. نو زم تاسو ته مبارکباد درکوم. خدای پاک ته د رمضان راتل ستاسو د پاره او زمونږ د پاره د خیر او د برکتو ذریعه وګرځي او د ټول عالم اسلام د پاره دی د فتح، د کامیابی، د نصرت او د زیر یو سبب وګرځي. خدای دې مونږ مسلمانان ټول که دلته یو که عربو کې دي که نورو ملکونو کې دي د یهودیانو، د هندوانو، د عیسایانو، د دشمنانو د اسلام د مصائب او د شیطانانو نه محفوظ وساتي. خدای پاک فرمائے قرآن شریف کی دویمه پاره کې یا ایها الذین آمنو، اے مسلمانانو یا د ایمان او د اسلام دعویدارو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پتاسو روجه فرض شوې ده لکه پخوانو امتونو باندې چې روجه فرض وه، لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو کې د تقوا، د صبر، د حوصلې صفت پیدا شي، د خدای د یری صفت در کې راشي، د حرامو نه د بچ کېدو صفت در کې پیدا شي. خدای پاک دې ښکلي آیات کې د درو خبرو ته اشاره کوي. یو خدا ده چې د ایمان دا تقاضا ده چې ته به د نفس او د شیطان سره مخالفت کې، ځکه دا دواړه د حق د لارې دشمنان دي. نفس او شیطان دا دواړه جوړه روړه دي. نو د نفس نه مکرون نه به هم ځان بچ کې او د شیطان نه. شیطان هم چې څه کار کوي د نفس په واسطه کوي. نفس اس دی او دا شیطان په سور دی. چې نفس ته کنټرول کو نو شیطان به هم کنټرول شي. نفس کې د صبر ماده پیدا کړه. صبردار چې سروج خوراک کاک مکاوه، د خپل حلالو نه خوراک کاک نه ځان منع کړه، نو د حرامو نه به د بچ کېدو تاکې یو صفت پیدا شي. د روجې حقیقت دی صبر. د خدای او د رسول په حکم د سبا نه تر ماښامه پورې د خوراک سکاک او نزدېکت نه صبر کول، ځان بچ کول او ساتل د عبادت په نیت، دې ته روجه وایي. نو چې د صبر ماده در کې پیدا شي نو دا لوی د کمال ذریعه ده. بیا شیطان د دغه نه هم بچ کېږي. سړی چې د حلال څیز نه ځان بچ کوي د خدای په حکم، نو د حرامو نه بچ کېدل خو ورته آسان شي. حلال خو حلال یو دی، د خدای په حکم ته ځان بچ کوي. نو حرام خو هر وخت حرام دی. دا نفس په کنټرول کې راشي، په قابو کې راشي. نفس چې د سړي په قابو کې راشي خو بس خدای ته ورسېده. او چې نفس ته بې مهار آسي چې په هر څیز ورځي نو بیا خو حق لارې ته نه رسي. شیطان به کله په یو طرف ځغلی کله په بل طرف. نو خدای وایي چې د خدای د رسېدو، د حق د رسېدو لار دا ده چې د صبر صفت ځان کې پیدا کړي. او د هغې یو مشق دی چې هغه روجه نیول دی. روجه کې د درو خبرو نه صبر کول دی، د یو وخت نه بل وخته پورې. نو دا ماده به در کې خدای پاک پیدا کړي. قسم دی که دا روجه نه وي دا خلک به هم داسې ګناه به زیاتېده داسې به خراب شي. نو خدای یو روجه یو میاشت مقرره کړې ده چې هغه زړی ګناهونه هم ختم کړي، خدای پاک یې وبخي او سړي کې بیا د ایمان تازه شوق پیدا شي. شکر دی چې دا رمضان شته. دا یو تجدید عهد دی، دوباره د ایمان ژوند دی. دویم خدای وایي چې دا څه ناشنا عبادت نه دی. پخوانو قومونو کې م روجه راغلی وه. دا هغه چلنده لار ده. یو لار چې د پخوانه کامیاب را روانه او په ټولو امتونو کې او په ټولو پیغمبرانو کې
دا یوازې ستاسو دپاره نه ده، د ټولو امتونو دپاره. خو په هغه طریقه چې څنګه به هغې نیوله. ورځو کې به یې فرق وي، بعضې احکامو کې به یې فرق وي، خو تاسو باندې مروجه فرض ده لکه پخوانو قومونو باندې. د آدم علیه السلام نه تر اوله زمونږ د ښکلي پیغمبره پورې په ټولو پیغمبرانو په ټولو امتونو چې د آسماني دین قایله دي روجه پکې ده. آدم علیه السلام به هره میاشت 3 روجې نیولې او دا په هغې فرض. نوح علیه السلام زمانه کې موسی علیه السلام باندې 40 ورځې وې، یهودیانو باندې هر هفتې ورځ روجه او د عاشورې ورځ روجه، نور هم څه روجې شته. عیسایانو باندې رمضان فرض و، دوی اوس نه نیسي. کنې روجې په ټولو کتابونو کې دی، په تورات کې ذکر دی، په انجیل کې ذکر دی، په زبور شریف کې ذکر دی. د هندوانو کتابونو کې هم روجه د هغې ورته برت وایي. ګاندي به برت نیو ډېر، په هغې کې شیخ و، خو د هغې عجیبه برت و. د اور پخ کړي څیز نه خوري او میوې خوري، جوسونه څښي، د انارو جوس، د سیو جوس، د کیلو جوس، د امونو جوس، خو په اور چې پخ شوي هغه به نه خورئ. نو هلکه پاتې پکې څه شو؟ هغه میوې خوراک خو د اخلي پخلي د څیز نه زیات طاقتمند دی. نو هندوان هم برت کوي، سیکان هم کوي، ځکه ټول هوښیاران په دې اتفاق لري چې دا نفس قدر په کنټرول کې شي نو دی باندې سړي ته رڼا حاصلېږي. نو هغې ورته ګیان وایي، په هندوانو او سیکان وایي ده ته ګیان حاصل شي. مونږ ورته صبر وایو، حوصله وایو. خو د هغې ما درته ووایي ګاندي چې به روجې نیولې یا هندوان، نو هغې د اور د پخ شوي څیز نه ځان ساتي، نور میوې اوبه څښل دا پکې ټونډوئ. نو خدای وایي په پخوانو قومونو انبیاو کرامو باندې چې څنګه روجه وه هغه شان روجه په تاسو مقرر ده. فراس کاک هر څه نه بند کېدل، هر قسمه خوراک. درېیمه دا ده چې خدای پاک ستاسو خیر غواړي. که تاسو اړو روجه ونه نیسئ نو خدای ته څه تاوان نسي، او که روجه ونیسئ نو خدای ته یې څه فایده ده. عبادات چې څومره مقرر دي دا زمونږ د خیر دپاره مقرر دی. قسم دی که دا ټول جهان سره کافر شي، ټول باغیان شي، ټول مشرکان شي، د خدای په بادشاهۍ کې څه فرق نشي راوستی. نه نور کې راځي، نه ستورو کې، نه ځمکه کې، نه اسمان کې، تا کې به فرق راځي. او که ټول داسې ښکلي اولیاء بزرگان شي، پاکان د خدای دوستان، ټول بسر بسجود شي، نو د خدای په بادشاهۍ کې څوک زیاتي نشي راوستی. خدای ته چا څه پروا نه. نو خدای وایي چې دا تاسو باندې عبادتونه مقرر دي، دا ستاسو د خیر دپاره دي چې تاسو کې بعضې صفات پیدا شي، د بعضې صفتونو مشقونه در کې راشي. نو لعلکم تتقون، ستاسو د خیر دپاره دي، خدای ته څه پیدا نشته. که فایده ده او که تاوان دی تا ته. خدای پاک بیا وایي ایام معدودات، یو څو ورځې دي د شمېر. ډېرې دیم نه ځکه ډېرې بیا تکلیف راولي، او لږې دیم نه ځکه لږې عادت نه بدلوي. که سړی په کال کې یو 3 روژې ونیسي په هغه عادت کې څه فرق نه راځي. داسې یو مقدار خدای مقرر کړی دی 30 ورځې یو میاشت چې هغه هر قسمه عادت پکې بدلول غواړي نو بدلیدی شي. نسواریان پکې که نسوار پرېږدي پرېښودی شي، سګرټیان که سګرټ پرېښودل غواړي پرېښودی شي. بل بلا باندې څوک مبتلی او یو میاشت مشقو کې ځان کلک کي نو خدای د عادتونه بدلی. په 2-3 ورځو باندې عادت نه بدلیږي. نو خدای وایي یو څو ورځې دي د شمېر، ډېرې نه دی. او د خدای د طرفه دا اساني ده. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، که څوک مریض وي یا په سفر بالفعل رواني، فعدة من ایام اخر، هغه ته دا اساني ده که هغه ورځې روجې نه نیسي، هغه د شمېر پوره کړي د نور روجو.
نور روجی به ونیسي په هغه شمېر او هغې کې دا مساني ده که پرله پسې نیسي که جدا جدا نیسي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. که چا طاقت و د روجې او روجې نه نیوله نو دام په ابتدا کې اساني وه. ففدية من صيام ففدية طعام مسكين. د یو روجې په سر به یو فدیه ورکوي چې هغه د یو مسکین طعام د 2 وخته. وان تصوموا خیر لکم. اگر چې د اجازت و خو بیا هم روجې نیول د الله غوره دی ځکه خدای پاک ته معلوم و چې رستو به یې پې خطي کو. ان کنتم تعلمون که تاسو پوهېږئ. روجه څه ته وایي وروڼو او د روجې څه سره تعلق دی او د روجې ثوابونه څومره دي او روجه کې بعضې احکامات دي لکه تراویح اعتکاف لیلة القدر دا ټول خدای پاک په روجه کې راوړي. روجه په شریعت کې دې ته وایي چې د سبا راختېدو نه تر لمر ډوبېدو پورې د 3 څیزونو نه ځان بچ کول، خوراک نه، څښاک نه او د نزدېکت نه، د عبادت په نیت دغې ته روجه وایي. نو 3 څیزونو سره یې تعلق شو. یو خو نیت سره، دویم د وخت سره، دریم د خوراک څښاک او د نزدېکت د خبرو سره. نیت څه ته وایي وروڼو او وخت څنګه دی او خوراک څښاک د دې څه مطلب دی او څو قسمونه دي. نیت وایي د زړه ارادې ته. دا مې اراده ده چې سال له به زما روژه بس د خولې وینا ضروري نه ده. ډېر خلک په دې ځان ستړي کوي چې عربۍ کې نیت زده کړي او بصوم غد نویت من شهر رمضان. څوک په پښتو کې نیت زده کوي نیت مې د سبانۍ روژې د سبا نه تر ماښامه پورې د ماښام په بانګ به ماتوم که څه واقع ترمنځني. دا ښځې اکثر داسې وایي. واقعات په خپلو واقعاتو ته اشاره کوي. د خولې نیت په یو عبادت کې ضروري نه دی. نیت د زړه اراده د زړه کې دا د سال له مې روژه ده بس دغه کافي. دا د شپې چې سړی ختم کوي تراویح کوي پېشمني له پاسې خدا په خپل د روژې په نیت کوي نو د خولې وینا ته حاجت نشته. رمضان کې چې دومره نیت وکړي چې سبا د روژې نیت مې دی بس کافي ده په زړه کې. او بغیر د رمضان نه به د شپې نه نیت خامخا کړي. رمضان کې دا اسانیم ده که د شپې نه د اړو نیت نو خیال دی نو خو د غرمې د نیمې ورځې نه به مخکې نیت کوي. که د نیمې ورځې نه د مخکې نیت نه کړی نو بیا روژه نه کېږي. خو دا هسې فرضي درته ما ووایي ځکه هر مسلمان چې پېشمني له پاسي خو په نیت د روژې پاسي. دا یو اتفاقا صورت دی. د رمضان روژه نفلي روژه او که د مخکې نه د مقرر کړې روژې چې د زیارت پر ورځ به روژه نیسم نو د درې واړو قسمو روژو کې د شپې هم نیت صحیح دی د ورځې هم صحیح دی. خو د ورځې د نیمې ورځې نه مخکې یعنې تقریبا شرعي ورځ د سبا نه شروع کېږي لمر ډوبېدو پورې نو یو په کم 11 نه مخکې او که د قضا روژې نیولې یا منښتې خو مخکې نه دی تعین نه کړی زه به 1-2 روژې نیسم بس نو دې کې به د شپې نه خامخا نیت کوي. که د شپې نه د نیت نه نو منښته چې مطلقه او قضا وي یا د قسمونو روژه وي نو هغې کې د شپې نه نیت ضروري دی. د شپې نه که نیت دی بیا روژه نه کېږي
او رمضان کې دا آسانی ده او نفل روزو کې او د مخکې نه متعین نظر دی کې که د شپې نه نیت وکړي که د سبا نه وکړي خو د نیمې ورځې نه مخکې به نیت کړي. که یو سړي ټول ورځ خورا څښاک ونه کړي خو نیت یې اړو کړی نو دې ته روژه نه وایي. یا سړي د ډاکټر په وینا پرهیز کړي خوراک به نن نه کوي څښاک به نه کوي لکه د چا اپریشن کوي نو دې ته روژه نه وایي. روژه هغې ارادې ته وایي چې د عبادت په نیت یې وکړي خوراک څښاک به نه کوم د روژې په نیت د علاج په نیت نه. یا هسې مثلا بدن دې غټ شوي ته ویې دا وکړم خوراک څښاک نه کوم چې بدن مې ښه شي نو دې ته روژه نه وایي. روژه کې نیت د عبادت ضروري دی. ډېرې زنانه او ډېر خلک چې مسلې ورته نه معلوم د ماسوتن نه چې اراده وکړي نو بیا خوراک څښاک په ځان بند کړي وي ما خو نیت کړی دی یا پېشمني نیت وکړي نو وي ما خو نیت کړی دی خوراک څښاک بند نه. خوراک څښاک په نیت نه بندېږي په وخت بندېږي چې بانګ د سبا وشي بس خوراک څښاک بند شو. که نیت ته د اوس نه کړي که د شپې دي کړي که پېشمني دي کړي خوراک څښاک په نیت نه بندېږي هغه په وخت بندېږي په وخت بندېږي او په وخت چالو کېږي. دویمه مسله د وخته زمونږ روژې خدای پاک د سپومې سره مقرر کړي دي او د ورځو شپو سره. په سپومې کې ډېر رازونه یو خو سپومې داسې وخت دی چې د دې علم هر چا ته راتلی شي. سپومې هغه د ښکاره شوه سپومې ښکاره نه شوه. دې کې تعلیم یافته او جټ سړی او د خاریې سړی او د ځنګل او د غر اوسېدونکي ټول یو شان دي. زمونږ د عباداتو تاریخونه خدای په سپومې مقرر کړي چې ټول خلک ورته ګوري. دغه شی راوخته او دغه ډوب شو. په انګریزي حسابونو نه دی جنوري فروری پار په شکال نه دی د هندوانو په هغه میاشتو نه دی د یهودیانو میاشتې نور پسې د انګریزانو میاشتې نور پسې د هندوانو میاشتې نور پسې دی دا تشپرستو مجوسیانو میاشتې نور پسې دی. زمونږ میاشتې په دې سپومې پسې دی. زمونږ دین الحمدلله آخري دین دی او د ټولو قومونو دپاره دی. نو خدای وختونه او علامې هغه مقرر کړي دي چې ټول قومونه معلومونه شي. سپومې ته ګوره سپومې کې ښځه او سړی دواړه برابر دي. سپومې کې تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته دواړه برابر. د اختلاف کې یو رنګیني ده یو ځای کې روژې بل ځای کې نه. خدای اخلاص او نفاق معلوموي. په انګریزي ورځ کې مقرر وي نه خبر تاریخدانو ته پته لګېده د بانډو خلکو ته به څه پته نه چا ته څه معلومه چې نن جنوري سویمه ده او فروری سویمه د غرونو خلکو ته به څه معلومېده. هغه اخلاص او نفاق به څنګه معلومېده. دا لومبۍ فایده د ټول جهان دپاره خدای داسې وخت مقرر کړی چې د ټول جهان خلک یې معلومولی شي د یو علاقې نه. دویم د خدای دا احسان دی چې د عباداتو کې گردش کوي. که د نور په سپومو وی جنوري فروری د هندوانو په شکال بادرو وی د مجوسیانو په میاشت وی حمل ثور جوزا د یهودیانو په میاشت وی دا هغې خپله میاشت دی دا آزار دی دا تشرین اول دی دا د هغې د میاشتې نومونه دی. نو هغې کې موسمي تبدیلي نه راځي. جنوري همیشه یخی دسمبر همیشه یخی نو چې په کومو علاقو کې یخه وه هغې باندې به همیشه روژه په غم وه په یخنۍ کې به
او دا میاشت جنوبی افریقی ته لاړ شه، مدغاسکر ته لاړ شه، موزمبیق ته لاړ شه، آسټرالیا ته لاړ شه، د خط استوا نه جنوب طرف ته ملکونه چې دي نو هلته موسمونه بدل دي، هلته سخت وړي، ډېره ځکه هلته خلک لامبي په دریابونو کې، نو هغوی به همیشه په ګرمۍ کې مبتلا وو. که دلته مثلا جون جولۍ کې نو موږ به همیشه د ګرمۍ د وجه نه په عذاب او هغه خلک به د یخنۍ د وجه نه په عذاب شي. خدای داسې میاشت مقرر کړې ده ښکلې مبارکه چې موسمونه پکې بدلیږي. د سپومې کال د نور د کال نه 10 میاشتې او 6 ګنټې کموي، نو هر 13 کالو کې د سپومې کال یو زیاتېږي، سپومې پکې وړي. نو که چا باندې د ګرمۍ روجي راغلي نو د یخنۍ هم پرې راشي، او که چا د سپرلي مزې لیدلي د مني مزې موکي، که چا د وړي تکلیف شکایت کړي نو جیمې هم پې خدای راولي. د نوم میاشتو کې دغه شی نه راسي. نو خدای داسې ښکلی مقرر کړه چې په هر حالت ستا د عبادت او د بندګۍ مشق شي. که په یو وخت کې تکلیف دی نو په بل وخت کې به در باندې راحت. په موږ باندې وړي کې هم راغلي او جیمې کې هم راغلي. جنوري فروری خو نه بدلېږي، او په شکال نه بدلېږي، د هندوانو میاشتې نه بدلېږي، د سپومې میاشت بدلېږي. نو ټول مزې دي پکې. وختونه په ګنټو په حساب نه ده. نور او سپومې، نور پرېوت، نور راوخت، رڼا راوخته، نور رڼا پرېوت. رڼا او نور داسې شی دی، او شفق راختل او ډوبېدل چې هر سړی پې پېږي. زمونږ د منځونو اوقات هم ټول د سور او د نور سره دی. سور دومره شي تقریبا ماسپښین شو، چې دومره شي تقریبا مازدیګر شو، چې نور ډوب شي ماښام شو، چې رڼا ختم شي ماسوتن شو. په ګنټو او په منټونو خدای نه ده مقرر کړې، په څرګندو علامو. نو هغه دین چې د ټول جهان سره جوړېدی شي، هغې دپاره خدای اوقات او ورځې هغه مقرر کې چې هغه د ټول جهان په علم کې راتلی شي. ټیک ته فرق راځي، سپومې خیر دی را دی شي، یو ملک سپومې ولیدی شي بل کې نه خیر دی، څه فرق نشته. احادیثو په کتابونو کې په بابونه دي، وی د هر وطن تقریبا چې یو میاشت پیدل مزلي 480 میله، نو د هغې په منځ کې که روژه کې فرق راشي نو خیر دی، ځکه داسې موږ جشن خو نه مناوو چې یو دی، او نه څه قومي دغه ده میله ده. نه، دا خو د خدای عبادت او د خدای او د رسول چې څه حکم وي د هغې مطابق. زمونږ روژه الحمدلله د صبح سرحد دا اکثر څه یو ښکلی راځي. دلته شهادتونه او د شهادتونو په بنیاد دلته عام خلک الحمدلله روجې نیسي. د عامو خلکو د علماو د اقوالو باندې اعتماد، او دا شمالي او مغربي حصه ده. شمالي او مغربي حصه کې سپومې ښکاره شي او جنوب او مشرق طرف ته ښکاره نه شي. دا سعودي عربو کې چې همیشه یو ورځ مخکې نو هغې سې زمونږ د ضد د وجې نه خو نه کوي، د چا ضد باندې د عبادت خو نه دی بنا، خو هلته چونکې سپومې او نور 2 ګنټې پس پروزي، نیغ په نیغ زمونږ 2 ګنټې فرق دی. نو دا سپومې سات په سات رستو کېږي، نو چې نور سره نږدې وي نو د نور په شغلو کې نه ښکاري، نو چې نور رستو ډوبېږي نو سپومې ته رستو شوي نوره، نو هلته ښکاره شي، دلته ښکاره نه شي. دا که چا موټر کې مزل کړي نو چې په هغه مخکې د هغه شی چې سترګو ته ولګئ او نور رڼا پې پناه کړي نو لار ورته ښکاري، او چې په سترګې هغه رڼا راځي نو بیا ورته لار نه ښکاري. دقه شان دلته میاشت ښکاره شي، رستو ته ښکاره نه شي. خیر دې کارېږي رستو یو ځای کېدل او یو کول خامخا د شریعت خواهش نه دی. اوقاتو کې هم فرق وي، نو که ورځ کې هم څه فرق راشي نو خیر دی، څه باک دی. خو زمونږ روجې الحمدلله عامو حالاتو کې دا صحیح وي. خلاص کار درته اجمالا وایم، نور تفصیل به بله جمعه کې. هغه شی چې یا دوا وي یا غذا وي،
دا چا قصدن وخوړه په روژه کې نو روژه هم ماته شوه او کفاره پې لازمیږي. او که داسې شي وي چې نه غذا وي نه دوا وي، لکه د اوسپنې ټکری وخوړه، یې کوټکاڼې وخوړه، یې شیشه وخوړه، نو په دې خو روژه ماته شو خو کفاره پې نه راځي. کفاره بیا 2 میاشتو روژو نیولو ته وایي ورته وشتو باندې لوګي قصدن تېرول لکه سګرټ څکل یا دا خوشبویه ډکي چې لوګي کوي دا قصدن راښکل دا روژه ماتوي. او هسې خوشبویي روژه نه ماتوي لکه د ګلاب عطرې ګل بوی کې رامبیل بوی کې څه بله خوشبویي خو چې لوګي نه لري نو هغه روژه نه ماتوي. پایره روژه نه ماتېږي که سړي ډېره ځله وخوړه. خو ګوره که یو سړي روژه خوړله پایره نو که نوجوان یې ورته ووایه چې رونه نن خو روژه ده، او که بوډۍ نو غږ مه کوه پرېږده د خدای مېلمستیا ده، روژه ډوډۍ به مه خوري او روژې هم صحیح ده. چاوې ما سره د خواښې سره مې 7 تولې او 4 ماستې توله ده او نقد روپۍ هم دي د نصاب نه زیات. نو په دې سرو به زکات ورکوو که نه؟ که سره ستا وي او نقد هم ستا وي نو زمونږ مذهب کې دا ده چې سره او نقد دواړه جمع کېږي. او که سره دی د خواښې نو چې په 7 تولو او 4 ماشو باندې زکات نه راځي، چې 9 تولو ته ورسي هلې پې زکات راځي. چاوی یو سړي د دکان په خرڅولو باندې د 2 دیګه روجو د پخولو دغه یې کړو منښته. اوس که د دې روجو قیمت چا په نیک کار کې ولګوي نو څنګه نه چې کوم شی دې ویلی دی هغه وکړه. زه روجې پخول څه ګناه خو نه ده، روجې پخې یو سړي څاروي یاد کړي او څاروي نه میلاویږي نو ټیک ته پیسې دې ورکړي. روجې خوړ دی میلاویږي، روجې چې څه یاد کړي دي هغه دې وکړي. دې وجه نه منښته شریعت نه خوښوي، منښته مه کوه. زړه کې م کراله که دا کار شو به په خولې مه وایه چې په خولې مه یې په ځان هم ضروري کړه نو بیا به پوره کولی نه شي. او د خدای سره یو تړون دی، تړون خدای سره مه کوه. نو حضور پاک وایي په منښته هېڅ نه کېږي، منښته د شمانو کار دی، خو چې منښته دې په ځان وکړه نو اوس در باندې لازم شو. اکثر خلک سنډا منښته کوي نو چې کار یې شي وي زره سنډا صحیح نه خو سر به یې وکړه نو سر ته راشي خبره نو بیا وایي یاره د سنډا سر دی نه د چرګې سر دی خو یو سر په کار دی. نو دا نفس چې دی دا ډېر دوکه باز چې دی سړی دوکه کوي. نو منښته مه کوئ، منښته د ښځو کار دی، هغې طبیعت کې مشومتیایي او د شمانو کار دی. خو که موکړه بیا به یې پوره کول کوئ. نو که روجې م یادې کړي اوس پخې که چې یاد لرئ، خو ته به یې نه خورئ، نه به یې ستا بال بچ خوري، نه به یې ستا ښځینه خوري. دا به غریبانانو، مسکینانو، فقیرانو، یتیمانو له ورکړي. سړی به یې ښځې سره ملاستي بغیر د نور څه ارادې نه. روژه خرابېږي که نه؟ روژه نه خرابېږي، خو ځوان سړی دې نه کوي. دا شهوت چې دی دا په عقل هم غالب دی او په دین هم غالب دی. بیا سړی ړوند کڼی نو ځوان سړی دی نه کوي، که بوډا سړی نو خیر. سړی ځان صفه وکړي که نه نو ویښته د بیت الخلا کې نه پرېږدي. دا ګنده خراب عادت دی. د شریعت دا حکم دی چې کوم ویښته د عورت په ځای کېږي د هغې هغه ویښته هم عورت دی، هغه به پټی په خاورو کې یا پناه ځای کې هغه دا څرګنده نه غورځي. دا بعضې ځناور په دې غسل خانو کې په دې کلو کې دا هر څه ګنده پرېښي او خلک وایي جوړې دا اسلام دی. دا اسلام نه دی، دا ستا بې عقلي ده. خپل ویښته پټ ساته. حبل من الله حبل من الناس د دې څه مطلب دی؟ خدای د یهودو بیان کړی د قرآن شریف کې چې همیشه به ذلیله، البته د بل حکومت په سایه کې چې یو د هغې په امداد یې نو وي به کنې خپل به یې څه حیثیت نه. نو اوس یهود هم دقه شانتې دي. د امریکې ګوډاګې دی او بلډانګ سپی یې ساتلی دی.
امریکا د تلاس والی مسلمانان به خیمه کی پر ټول کار ولا امریکا کی مردار خدای دې امریکا مغرقه کی او د امریکای مرګري او زمونږ د حاکمان هم دې مزه وشلې خدای پاک ځکه د دې زړه د امریکا او د یورپ د محبت نه خزه وزیره شي چې یورپ خوشاله شي امریکا رانه خوشاله شي چې موږ آزاد قوم یو یا قوم زناورو تاسو مسلمان قوم نه زمونږ یو ښکلی کتاب نشته زمونږ یو ښکلی پیغمبر نشته خپل شریعت هم نشته انګریز ته ځان ولې ښکلی کوی چې موږ هم ښځه وزیره کړه لیبرل یو آزاد یو بنیاد پرست نه یو هلکه د ښځې خو خپل مقام دی خدای هغې له عزت ورکړی دی حیا ورکړی هغې نه ولې د سړو کار دی سړي لږ دی نو دوی په دې چې یورپ په نظر کې موږ ترقي یافته څرګند شي یورپ ته خدای غر کړي امریکا دې خدای مرداره کړي خلک په خپل تهذیب په خپل قانون په خپل مذهب فخر کوي او زموږ خلک په پردي ډیران خرې سره دا زموږ حاکمان دا ولې ذلیله یو موږ د دې ځناورو د وجه نه ذلیله یو